أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. فمخکې آیتونو کې الله پاک فرمایل چې اعلان به وشي په دغه ورځ باندې چې مجرمان خلق دا جدا شي. وامتاز اليوم أيها المجرمون. فسورة حامیم سجدہ کې الله پاک فرمایي ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. چې دغه خلق دابا راجم شي ورته او دوبه ډلې ډلې جوړې شي. نو په دغه ورځ باندې به هم دو انکار وکي د خپلو نافرمانیانو او دو به ووایي والله ربنا ما كنا مشرکین، چې زمونږ د په خپل رب باندې قسم مونږ د خدای سره شرک نه دی کړی، مونږ نافرماني نه دی. نو الله پاک په دغه ورځ باندې هم د خپل علم موافق فیصله نه بلکې په دو باندې به په دغه ورځ باندې هم حجت او دلیل هغه تمام. نو الله پاک فرمایي چې کله دو انکار وکړي د دې نه نو مونږ به د دو په خولو باندې مهر ولګو. اليوم نختم على أفواههم. په دغه ورځ باندې مونږ به مهر ولګو د دو په خولو باندې. وتكلمنا أيديهم، او خبرې به کوي زمون سره لاسونه لري. وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، او گواهی به وکړي خپې د دو په هغه څه باندې چې دو څه کول. یعنی انسان چې په دنیا کې په کم اندام باندې کم عمل وکړي نو دا په دغه اندام کې پرنټ شي، محفوظ شي په دې. او د قیامت په ورځ باندې با په دې انسان باندې دا گواهی کوي. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. تر دې پوری چې الله پاک فرمایي شهد عليهم سمعهم، گواهی به وکړي په دو باندې غوږونه د دو، وابصارهم او سترګې د دو، وجلودهم او سرمنې د دو، بما كانوا يعملون، په سبب د هغې چې دو عملونه کوي. څه کارونه چې په دې باندې کړي دا هر اندام دا به الله پاک ته ګویا شي او په دې انسان باندې به گواهی وکړي. حتی چې دا ځمکه دا به هم گواهی شروع چې الله پاکه په ما باندې لمونځ کړی دی، عبادت یې کړی دی، د قرآن مجید تلاوت یې کړی دی، داسې نیکي کړې ده. الله پاک دې زموږ حفاظت کو فرمایي. چې بد عملونه یې کړي نو ردي گواهی به په هم دا اندامونه وکړي.
نو دا انسان به د خپلو اندامونو ته وایي وقالو لجلودهم لم شهدتم علینا څرمنې ته به دی ووایي چې تاسو ولې په موږ باندې ګواهي کوئ موږ خو ستاسو دپاره لګیا یو چې بچ شي دا به ورته په جواب کې ووایي قالوا دوبوي أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء هغه ذات منګه گویا کړي چې هر شیز لا هغه د گویایي د خبرو کولو طاقت ورکړي یعنی هر شی دا به په دغه ورځ باندې گواهی شو او خبرې کول به شو او بل د دې دپاره به دا سرمنی او وګونه وغیره دا گواهی کوي چې هر هغه شی چې هغه خبرې نشي کولای او دې گواهی وکړي نو دا د حجت د پوره کېدو دپاره بیا لوی دلیل نو الله پاک فرمایي چې په دغه ورځ باندې مونږ به مهر ولګو په خولو د دو باندې او خبرې به شروع کړي زموږ سره لاسونه د دو او د دو خپې به په دو باندې ګواهي وکړي د هغه څه چې دو څه کړي نو انسان چې په دې دنیا کې نن لګیا دی او د خپل عقل او د خپل خیال موافق داسې عملونه کوي چې دې په خپل هم شرمي د ضمیر په خپل باندې هم دا بدګل د دې د وجې نه د خلقو د محفل نه جدا شي په جدا ځای کې دغه کار او دا خیال دا دی چې بس زه چا ونه لیدم او زه په پرده باندې پاتې شم خو د قیامت په ورځ دغه اندامونه چې د په کم کارونه کړي دا به د دپاره ګواهان جوړ شي د خلاف او په ده به ګواهي وکړي ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون او کچری وګړو مونږه یعنی غختلې و مونږه لطمسنا على أعينهم نورانی بکو مونږه سترګې ددو فاستبقوا الصراط نو مخکې کېږي به لارې فأنا يبصرون نو څرنګ به لیدل کوي طمس په اثر کې د سترګو هغه رڼا ختمېدل چې د سترګو دغه نظر دا هم ختم شي او زیزمې دا هم ختم شي او باڼه دا هم ختم شي یعنی بالکل داسې یو اوار شی نو الله پاک وایي د دوی دا سترګې دا به مونږ ورانې کړې وې دا به ختم شي نو چې کله د سترګو دا حالت جوړ شي نو الله پاک فرمایي دو به بیا په لاره باندې تلل او لیدل څنګه خو مونږ په دنیا کې ردو دا نظرونه او دا سترګې ختمې نه کړي دغه شان الله پاک فرمایي ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون او کچری وګړو مونږه لمسخناهم نو مسخ بکو مونږه شکلونه ددو یعنی بدل بکو شکلونه ددو پتومس کی اصل کی دورانه دل د شیز مراد ده یعنی صورت به د انسان یي خو صرف د دې دا نظر او دا زیګه دا به ختم شي
او په مسخ کې دا شکل او صورت الله پاک وای دا بوله موږ بدل کو ګټه به موږ جوړه کړو لکه د بنی اسرائیل په واقعه کې د حضرت داوود علیه السلام قوم داغي چې کم مشرانو نو الله پاک د هغونه خنزیران جوړ کړ او چې کم نوجوانانو د هغونه شادوګانې جوړ کړي الله پاک فرمایي وجعلنا منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت چې خنزیران او شادوګانې تی مونږه جوړ کړي نو د مسخ نه مراد شکل بدلیدل الله پاک فرمایي کمن غختله و ورادو دا شکلونه به مونږه بدل کړي په ګټي وغیرہ شیزونو سره علا مکانتهم یعنی ولار بو پخپلو زیونو باندې مضیا فمستطاعوا مضیا پس دوبه طاقت نلرو د مخ کتلو ولا يرجعون او نبا واپس را ګرځیدې نو چې نبا مخ کتلې شو نبا واپس را ګرځیدې شو چې مخ کې لاړ شي خپل منظر مقصود ته یا واپس خپل اهل عیال او کور والته را واپس لکه دغه قوم چې الله پاک تی خنزیران او شادوګانې جوړې کړې وي دو یو بل پیژندو د درې ورځو پورې دو به یو بل ته قتل او جړا وکړي د درې ورځو وروسته الله پاک دغه قوم بیا ختم کو هلاک نو الله پاک فرمایي چې په دنیا کې د دو دغه حالتونه موږ بدلولې شو دا سترګې تی مونږه اغستې شوې چې ردی په وجه باندې انسان دا ډېرې نافرمانیان د دې وجنا نظر ته په یو حدیث شریف کې دی چې دا د شیطان د غشونه یو غش په غلط استعمال باندې ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون والله پاک فرمای ومن او هغه څوک نعمره چې مونږ زیات عمر ورکو هغه ته ننكسه في الخلق نو کمزوری با پیدا کومونگا فی الخلق پا اندامونو ددک تنکیس معنی دا اڑول یعنی دا قوت نبعد دا هغا قوتنا الٹک لکه مثال پا تور د ځوانۍ په وخت کې الله پاک انسان له یو طاقت او قوت ورکړ چې دغه طاقت په وجه باندې دغه قوت په وجه باندې د لولوی وزنونه هغه اوچتای او د هر چا سره د مقابله د مخامخ کېدو طاقت هم لري او دغه قوت په دکې هم دغه شانتی د ځوانۍ په وخت کې د نظر هغه دومره تیز کار کوي چې په غره کې څه شی رواني نو د ردی زیګنه چې د سیو ګوري یارو دا پلان کې شی هغه روان یا دومره کسان دا روان یا دغه شان د په خله کې چې غاخونه دی پدې کې دومره طاقتي چې کلک کلک شیزونه د پدې کې پدې باندې میده کوي او په میده کې دومره طاقتي چې سخت غذا هغه هضم کوي او په غوګونو کې دومره طاقتي چې لري معمولی خبره هغه دې راټینګي او دی او د بدن د طاقت په وجه د مخ په چهره کې داسې نورانیت کی چې خلق د تګوري نو هغه دته
په ښه نظر باندې او دی ورته په نظر کې هم ښه راځي ښه ورته ښکار. لیکن الله پاک فرمایي ومن نعمره ننکسه فی الخلق، او هغه څوک چې مونږ زیات عمر ورکړو هغه ته ننکسه نو الټه کړو هغه لره، یعنی کمزوري به پیدا کړو مونږه فی الخلق په اندامونو د ده کې. نو تنکیس معنا اړول، یعنی د قوت او د طاقت نه وروستو هغه قوتونه الله الټه کړي. نو ګوره هغه غاښونه چې ده به پې د سخت نه سخت شی هغه ماتوو او هغه به یې میده کوو، اوس په لیټۍ باندې د ده غاښونه کار کوي. هغه سترګې د ده چې په غره کې به یو شی هغه د په نظر باندې راټینګو او د هغې معلومات هغه به یې نورو له ورکول. اوس هغه سترګې د ده دي، د ده په خوا کې چې یو سړی راشي نو د ده سره میلاو شي، په خیر ورسره وکړي. دی وایي څوک یې؟ هغه وایي جي ودې نه پېژندمه، دی دا چلونه هسې کوي، خو سړی ورته پته نه لري. هغه وایي د پلانکي زوی ما د پلانکي. بیا هم د ده هغه د عقل استعداد اکثر هغه نه راټینګوي. کمپیوټر یې دومره کمزوری شوی چې او کوي، خو هغه اصلي حقیقت اکثر دی نشي معلومولی. او هغه غوږونه چې په معمولي کش باندې به هغې راټینګول کول او اواز به یې اورېدو، اوس ورته خلک دمامې وهي خو دی څه نه. او هغه میده چې سخت شی به ورته لاړ او دی به هضم کوو. اوس هغه میده معمولي خوراک د هغې د هضم کېدو طاقت نه لري. د ده د مخ هغه چهره چې خلقو به ورته کتل او خلقو ته به ډېر ښکلی ښکارېد او په مخ کې به یې نورانیت او رونقو، هغه چهره او هغه مخ هغه ټول کوت او ګونجې شو. د ده هغه طاقت او قوت چې ده به ناز کو په هغې باندې او د هغې د وجې نه به دی ډېر په غرور او په تکبر کې ګرځېد. نن هغه بدن د ده چې ملای راکونکې شوي ده په ښکته باندې. نو الله پاک فرمایي چې ومن نعمره ننکسه فی الخلق، او هغه څوک چې مونږ زیات عمر ورکړو هغه ته ننکسه نو کمزوري به پیدا کړو مونږه فی الخلق په اندامونو د ده. افلا تعقلون، افلا یعقلون، آیا دوی د عقل نه کار نه اخلي؟ مطلب دا چې د ده دغه قوت، د ده دغه طاقت او د ده دغه ځواني او د ده دغه نظر او د ده هغه مضبوط غاښونه او هغه مضبوطه حافظه او د غوږونو هغه دومره تیز طاقت هغه چی شو؟ او د ده هغه حالت چې هغه د خوښو د چرته د هغې بدلېدل نه غوښتو، هغه چا بدل؟ دی د خپل طاقت نه ولې د بل طاقت ته محتاجه شو؟ دی د هغه خپل ښکلي حالت نه ولې داسې کمزورۍ او پټیټو ته راغی؟ نو معلومه شوه ده چې د ده د خپل بدن دا د په اختیار کې دی، ځکه چې کم حالت د غوښتو او د خوښو هغه بدل شو او دی څه کولی نه شي. نو ردی نه معلومه شوه دا خبره چې رده د خپل بدن دا هم د ده په طاقت کې نه دی، دی د خپل بدن مالک هم نه دی، نو دا طاقت هم د بل چا په اختیار کې دی او ردی بدن مالک هغه هم بل ذات دی او هغه نه دی مګر الله پاک. نو الله پاک فرمایي افلا یعقلون، آیا دو بیا هم د عقل نه کار نه اخلي چې څنګه مونږ دا ټول حالتونه بدل کړو او تاسو څه نه شئ؟ نو دغه شانتي به مونږه دوباره تاسو بیا ژوندي کو، بیا به هم تاسو څه نه شئ. او دغه شانتي کم حالت چې تا نه غوښتو دغه حالت مونږ راوستو.
او ته څه نشي کولی نو دا مرګ نه بعد هغه حالت چې هغه ته نه غواړې هغه به مونږ دوباره راولو بیا به هم ته څه نشي کولی. او دغه شانتي الله پاک فرمایي چې د عقل تقاضا هم دا چې انسان د دغه کما وعده چې را د سره شوي ده د دې دپاره د تیاری وکړي، ځکه د دغه حالت سره مخامخ کېدل دومره یقیني دي لکه څومره چې د دې کم حالت سره مخامخ شوی دی، یعنی د بوډاوالي سره دا ډېر یقیني حالت نه دی. لیکن کم حالت چې په د وروستو را روان دی د هغې سره مخامخ کېدل هغه ډېر یقیني دي په نسبت د دې حالت چې دی په خپله باندې د خپل حالت وي. نو د هغې دپاره الله پاک فرمایي چې افلا یعقلون، آیا دوی د عقل نه کار نه اخلي، یعنې دوی اوس هم د هغې دپاره تیاری نه کوي او د هغې بد حالت نه دوی ځان نه بچ کوي. نو د هغې دپاره تیاری هغه هم په دې دنیا کې کېږي. او دا کم عمر او کم زندگی چې الله پاک انسان له په دې دنیا کې ورکړې ده د دې مقصد هم صرف د هغې دپاره تیاری کوي. ځکه الله پاک فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مونږ نه دي پیدا کړی انسانان او پیریان مګر د خپل عبادت دپاره، او مونږ د هغې مقصد ګرځولی دی چې مونږ الله پاک خالص ته د خوراک څښاک دپاره پیدا کړي او د دې دنیا د ګټې وټې دپاره پیدا شي. د دې د وجې نه الله پاک وفرمایل ومن نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون، او هغه څوک چې مونږ وله زیات عمر ورکړو نو کمزوري به پیدا کړو مونږه په اندامونو د ده کې، دی به هیڅ نشي کولی. نو چې دا هیڅ هم نشي کولی نو الله پاک وایي چې نن دا انسان لګیا دی او د اولاد دپاره دی جایزه او ناجایزه کوي، او دا اولاد په دنیا کې دغه حالتونه دا نشي بدلولی، او اولاد پرېږدوه دی په خپله هم خپل دا حالت نشي بدلولی. نو چې د دې دنیا نه اخوا شي نو بیا خو د هغه اولاد هغه سهاره هغه مکمل طور باندې ختمه شوه، نو بیا به د اولاد د ده سره څه وکړي؟ د ده به په کار نه راځي مګر خپل عمل. نو ولې انسان د اولاد دپاره هغه ناجایز او ناروا کارونه کوي چې هغه د ده دپاره د قبر عذاب او د قبر تیاری او د قبر ماران لړمانان جوړي. نو الله پاک فرمایي افلا یعقلون، آیا دوی د عقل نه کار نه اخلي؟ نو الله پاک دې دغه حقیقي نظر زمونږه ولګئ او زمونږ زړونه دې الله پاک د خپل دین ته راواړی او زمونږ په زړونو کې دې الله پاک د خپل دین نورانیت او رڼا پیدا کړي. که چېرې زمونږ زړونه الله پاک دې طرف ته مایله نو په خپله باندې مونږ ته به د دنیا دا حالت دا معلوم شي چې دا ټول ختمېدونکی، او که مونږ منو دا خبره او که نه منو خو دا حالت ختمېدونکی دی، په دې کې هیڅ شک نشته. نو الله پاک دې زموږ حفاظت وفرمایي. الیوم نختم، نن ورځ مونږ به مهر ولګوو علی افواههم، په خولو د دوی باندې، وتکلمنا ایدیهم، او خبرې به کوي زموږ سره لاسونه د دوی، وتشهد ارجلهم، او گواهی به کوي خپې د دوی، بما کانوا یکسبون، په هغه څه چې دوی کول، ولو نشاء، او کچرې وغواړو مونږه، لطمسنا علی اعینهم، نو ورانې به کړو سترګې د دوی، فاستبقوا الصراط، نو مخکې کېږي به لارې ته. نو مراد د دې نه هغه حالت دی لکه د انسان نظر کار نه کوي، د یوه لخته راغستی یا لاس راغستی داسې تپی او روانې په دې طریقه.
نو دی په دې باندې بیا څه کولی شي ټوله حرامیتوبونه خو چې موږ کوو خو په دې باندې کوو چې د الله پاک دا نعمت زموږ سره پردي کور ته سړی اوړي پردی غلا له اوړي نو دا د کم طاقت په وجه دغه یو طاقت دی که خدای ختم کو بیا خو په دې نیغه لار باندې تلل مشکل شي فأنا يبصرون نو څرنګ به لیدل کوي ولو نشاء او کچری وغواړو مونږه لمسخناهم نو بدل بکړو شکلونه د دو على مكانتهم نو ردینه مخکې یو لفظ دی چې دو به ولاړ وي په خپلو ځایونو چې شکلونه یې بدل شو ګټه دې جوړه شوه بل شی دې جوړ شو بیا خو پکې حرکت نشته د خپل ځای نه تللی راتللی شي على مكانتهم په خپلو ځایونو باندې نو ولاړ به وي په خپلو ځایونو فما استطاعوا پس دو طاقت نه لري مضيا د مخکې تلو ولا يرجعون او نه به واپس را ګرځېدی شي ومن او هغه څوک نعمره چې مونږ زیات عمر ورکو هغه ته ننکسه نو کمزوري به پیدا کړو مونږه په اصل کې تنکیس معنی د اړول یعنی دغه د قوت حالت دا ولا مونږه واړو بدلې کو یو کمزوري ته ننکسه نو کمزوري به پیدا کړو مونږه فی الخلق فاندامونو ددکی افلا يعقلون ایا دو دا عقل نکار ناخلی